الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين سیرت د الله رب العزت په توفیق سره بیانېدو او شروع موږ د خلفای راشدینو د سیرت نه کړې وه. د ابوبکر رضی الله عنه سیرت مکمل بیان شوی، ورپسې د امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی الله عنه سیرت بیانېدو او اکثر خبرې چې د هغه د سیرت سره تعلق ساتي هغه موږ بیانې کړي وي او بعض پاتې دي، هغه به د الله په توفیق سره بیانو. د عمر رضی الله عنه په سیرت کې دې خبرې بیانولو ته ډېر ضرورت نشتی چې الله هغه له یو هیبت ورکړی او عزت یې وله ورکړی او ناشنا، خو یو روایت ته ډېر عجیبه د هغې نه دا واضحه کېږي چې الله رب العزت دې انسان له څنګه هیبت ورکړه او څومره عزت یې دې سړي له ورکړه. امام مالک رحمه الله خپل کتاب موطا کې دا اثر راوړی دی د ابن ابي ملیکه نه. هغه وایي یو زنانه وه، په هغې باندې بیماري وه، امرأة مجذومه، جذام بیماري. د جذام داسې بیماري وه، د سرمنې بیماري وه او د الله په توفیق سره به چې کله به الله وغوښته بل چا ته به لګېده. کله چې به یو قسمه دا بیماري راله او د سر به څوک اخوا دېخوا کېدو او الله وغوښته نو بل ته به لګېده. نو عمر رضی الله عنه یو ورځ دا زنانه ولیده، دې طواف کو، دغه د جذام دا بیماري چې پې وه. نو ورته وی ګوره خلک مه تنګوه، لو جلست فی بیتک، کور کې کښېنه، چې تا باندې دا بیماري ده نو بیا څه له راځي دلته خلکو ته هم نقصان رسي. او داسې کې یو فایده ذکر کړو، کوم ورځو کې چې دا کرونا هغه بیماري راغلې وه نو زموږ دې خلکو کې چاته به یې دا نصیحت وکړو دا دې ځان له غم کتو، لکه دا د خفګان خبره که ته چاته وایي چې لږ که ته بیمار یو کور کې کښېنه، سره د ملګرو خواله ځي راځي، سره د خپلوانو خواله ځي راځي، لږ صبر وکړي چې الله صحت دري. نو دا هم د خفګان خبره وه چې دا وګوره دا ده ماته ووایي چې لکه ته کور کې کښېنه. نو عمر رضی الله عنه هغې ته دا ووایي چې بیماري د باندې ده نه بیا کور کې کښېنه. کور کې کښېناست. څه وخت بعد یو کس د هغې په دې کور تېرېدو، عمر رضی الله عنه هغه منع کړې وه. نو ورته یې وي ان الذي کان قد نهاک قد مات، هغه ته چې منع کړې وي د طواف نه هغه مړ شوی. یعنې عمر رضی الله عنه دنیا نه تللی، دا خو نه وه خبر. فخرجي، نو بس راوځه، بس تا ته څوک څه نه وایي. هغې ورته ما كنت لاطيعه حيا واعصيه میتا، دا نشي کېدی چې هغه ژوندی وم او له خبره منله او مړ شي زه وله نه منم. د دې اثر نه دا خبره معلومیږي چې الله هغه له څنګه هیبت ورکړه او هغه په قبر کې پروت. دا قسمه هیبت او دا عزت ورب الکعبه که دا په پیسو باندې ته وایي. ګنې ډېر مالداره موږ پېژنو، والله که څوک ته ګوري په څه کې څوک حسابوي نه، ښه جایداد، ښه ځمکې، ځي ځای لري ورسره، موږ ورسره څه وکړو. ښه موږ دنیوي تعلیم یافته لیدلي دي او داسې پسې بیا ځه. دا عزتونه تقسیم د الله له طرف نه دی. قل اللهم مالک الملک تؤتي الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. او به دا عزت او دا هیبت انسان ته اله ملاویږي چې الله یې وله ورکړي او الله اله ورکړي انسان ته دا چې کله یو انسان د الله سره ملګرتیا وکړي نو دې انسان له الله عجیبه عزت ورکړی چې په قبر کې پروت دی او بیا هم د هغه خبره منلی کېږي. هسې دا یو ذهن ته خبره راغله چې الله رب العزت دله څه ناشنا عزت ورکړه.
د عمر رضی الله عنه سیرت چې بیانېږي لازم د ده قصه د ده په سیرت کې د اویس القرني قصه بیانېږي. اویس القرني دا اکثر خلک یې پیژني، تابعي و، مشهور تابعي و، او رسول الله صلی الله علیه وسلم تذکره کړې ده. خو دومره ده چې بیا زموږ په ملکونو کې او زموږ ډېر داسې بیانونکي او واعظین هغو پکې د دروغو کیسې ډېرې بیانوي. موږ کې دا مشکل دی چې زموږ دې طرفونو دی چې کله راته پته ولګي چې یو سړی و نیک عمله او د هغه ښه سیرت دی، نو بیا موږ اکتفا په دې نه کوو چې هغه مسند کوم چې سند والا د ده صحیح سیرت دی هغه بیان کړو، نه لازم به پکې موږ څه ټانکې څه مساله څه به پکې د ځان نه هم لګوو. دا ښه سړی و جو اسمان ته به الوتو، دا ښه سړی و جو بس دریاب یې ورځ ټول ودرولی او دا ښه سړی و جو دریاب یې کوزه کې رابند کړی او دا ښه سړی و جو د ټوله دنیا په بل طرف نه سکور کړه. موږ به پکې لازم دا قیسې بیانوو. یعنې لکه مطلب دا دی چې د دې نه بغیر د ده دینداري نه ثابتېږي چې څو پورې د دریاب په کوزه کې نه یې رابند کړی او څو پورې د اسمان نه یې راګزار کړی. هغه څه ورله ورکو، هغه څه د ده لپاره بیانوو چې هغه د الله شاني یا هغه د پیغمبر شاني، هغه به بیا د ده لپاره بیانوو. نو د ده نیک عملي به ثابتوو چې دا سړی ښه سړی و. ګوره که سړی ډېر هم ښه سړی شي الله ته خو نه رسي، او که ډېر هم ښه سړی شي پیغمبرانو ته خو نه رسي، که ډېر هم ښه سړی شي صحابه کرامو ته خو نه رسي. فرق دی په مرتبو کې. نو اوس اویس القرني رحمه الله ډېر نیک عمله سړی او دومره نیک عمله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تذکره کړې ده او دې لا راغلی نه دی. تابعي دی، تابعي هغه چاته وایي چې صحابه کرامو سره ملاو شوی او بیا په ایمان مړي. او دا مسله یاده کوي په تابعینو کې غوره تابعي دا ده. که څوک درنه تپوس وکړي چې تابعینو کې غوره څوک نو اویس القرني دی. لکه صحابه کرامو کې غوره ابوبکر صدیق دی نو په تابعینو کې اویس القرني دی. او صحیح مسلم کې دا حدیث ته عمر رضی الله عنه وی ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا خبره اورېدلې ده چې ان خیر التابعین رجل یقال له اویس. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي وی په تابعینو کې غوره انسان هغه یو دی چې د هغه نوم اویس دی، یو سړی دی د هغه نوم اویس دی. نو دا ګوایي د ده د غوروالي هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړې ده. وله والده او رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي د ده مور به یو دی د هغه مور سره ډېر ښه کوونکی به وي. وکان به بیاض او په ده باندې برګې مرض به وي. که نور روایتونو کې د هغې تفصیل راغلی چې برګې مرض به پرې او د هغې نه به الله ښه کړی او د درهم د دینار د روپۍ امره ځای به پکې لا پاتې. فمروه فلیستغفر لکم. نو که تاسو سره میلاو شوي نو ورته ووایئ چې د الله نه دله بخانه وغواړي. څومره اوچت سړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې که میلاو شوي نو ورته ووایئ چې د الله نه درنه بخانه وغواړي. ښه د ده قصه د عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره څه ده هغه دا ده. صحیح مسلم کې دا قصه ده، صحیح سند والا امام احمد هم راوړې ده. اسیر ابن جابر رحمه الله وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه خواله چې به د یمن نه کله هم قافله راله، لکه دا اویس چې ده د یمنو. او دا خبره ګوره یاده کړې، دا ذهن ته بله خبره راله، چېرته به لکه یو قوم د یو کس د غلطۍ د دوه کسو د غلطۍ د لاسه چېرته نه بدلوي او نه د غربت د لاسه یو قوم شاته پاتې کېږي. یمن هغه تاریخي ملک دی که نه چې په دې ملکونو کې د په شان اوږد تاریخ د چا نشته. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث کې دا هم ویلي دي وی پوهه خو د یمن وایه، ایمان خو د یمن وایه. دا په دین کې هم ډېر مخکې خلک وو، اوس هم الحمدلله ښه دي او تجارت کې او په دې هر څه کې دا مشهور. نو ډېر لوی صحابه کرام د یمن دي او دا اویس دی هم د یمن دی. او فخر خلک په دې خلکو باندې کوي چې داسې خلک په یو ملک کې او په علاقه کې، دا نه چې په ډمانو باندې ډمانو له نسب راوباسي چې دا اصل کې پښتون دی او اصل کې پنجابی دی او اصل کې پاکستانی دی او اصل کې د افغانستان دی. دا خو شرم دی، خلک یې پټوي. چېرته د کار سړی یاد کړي نو په هغې سړی فخر وکړي چې او دا سړی زموږ د علاقې دی، زموږ د قوم دی. نو دې د یمن و. نو چې کله به د عمر رضی الله عنه خواله د یمن قافله راغله نو تپوس به یې ترې کوه افیکم اویس بن عامر، په تاسو کې اویس بن عامر خو نشته. تر دې چې یو قافله راغله چې هغو کې اویس و.
نو هغه ورته وایي زه یم. نو ورته وایي انت اویس ابن عامر، د عامر زوی، اویس د عامر زوی، ځکه چې رسول صلی الله علیه وسلم داسې ښوولی. هغه وایي او زه اویس د عامر زوی یم. بیا ورته ویي ته د مراد قبیلې خاندان چې دا شاخ دی د قرن، قرن یو ګډ قوم و، هغې کې بیا شاخونه و، بیا پکې یو مراد. هغه وایي نعم زه هم دقه یم. فکان بک برص فبرئت منه الا موضع درهم، تا باندې برګی مرض راغلی او بیا الله ښه کړی او د دینار او د درهم هم رضی پکې لا پاتې دی په بدن کې دی چې بهی برګی شتي. هغه وایي او وی مور دې شتي؟ هغه وایي او وی ما د رسول صلی الله علیه وسلم نه دا اورېدلي دي چې اویس ابن عامر به راځي په ستا خواله په یو قافله کې چې د یمن نه به راځي او هغه به د مراد خانداني او مراد خاندان په قرن قبیله کې دی او د باندې برګی مرض و الله ښه کړی دی. وله والدتون او د هغه مور ده وهو بها بر او دی د دې مور سره ډېر ښه کوونکی دی. دا ډېره دا خبره زړه ته کوزه کوي ښه چې الله دا کوم مقام ورکړی دا په دې ورکړی دی د مور سره ښه کوونکی دی. لو اقسم على الله لابر، دا به دومره غټ سړی رسول صلی الله علیه وسلم که دی الله له قسم ورکړي که نه الله به هغه کار کوي. نو بیا ما ته ووایي عمر رضی الله عنه چې رسول صلی الله علیه وسلم ما ته ووایي ان استطعت ان یستغفر لك فافعل، نو که تالی درته میلاو شو او تالی د الله نه بخښنه غوښتی شو نو ورته ووایه چې د الله نه در بخښنه وغواړي. فاستغفر لي فاستغفر له، نو بیا یې وویستی وي زموږ دپاره بخښنه وغواړه د الله، نو هغه له بخښنه وغوښته. دا د عمر رضی الله عنه د اویس سره ملاقات و. په دې کې زموږ دپاره ډېر درسونه او عبرتونه دي. لوی درس او عبرت هغه د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه عجزي. یعنې که څوک تپوس وکړي چې عمر رضی الله عنه غوره دی که اویس غوره دی؟ اویس غوره دی؟ عمر رضی الله عنه غوره دی. دې ته عجزي وایي. هر وخت سړی دا قصه نه کوي چې زه بس عمر مې زیات دی، بس زما نه به څوک ښه نه او علم مې زیات دی، زما نه به څوک پوهه نه او مال او جیداد او طاقت مې زیات دی، بس زه به د ټول نه اوچت یم. نه، عجزي. عجزي دلاسې انسان ته اوچت مقام میلاویږي لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه ته میلاو شوی. دویمه فایده زموږ دپاره هغه ده عجزي د اویس القرني رحمه الله. یعنې یو سړي ته وویلی شي چې رسول الله وسلم ستا تذکره کړې ده، دا نه چې هغه بیا ځای په ځای ګرځېدو او زه هغه اویس یم او په هغې تکبر راغی او زه هغه پلانی یم او زما دعا الله قبلوي او داسې او دغه نه، دا کیسې نه دي کړي. دا یو خبره په زړه کې واچوه که نه چې څو پورې د عجزي په ځان کې نه راوستي رب العالمین تعالی اوچت مقام چېرته ونه درکوي. کله چې دې په امت کې یو سړی ولیدو چې الله ورله عزت ورکړی که نه په دې کې به عجزي، دې ځان کمزوری ګڼي، دې تکبر نه کوي. ځکه ور الله رب العزت د اوچت مقام ورکوي چې تکبر کوي په هغه څوک څه کوي. متکبر سړی چېرته هغه له الله عزت نه ورکوي او که عزت ته ولیدو د هغه که نه هغه به عرضي، هغه به عرضي. ځکه چې یا خو سره مال ډېر دی یا ورسره زور دی خلک تیریږي، نو دا عرضي دي چې کله چې دا مال ختم شو، دا زور ختم شو، دا قصه ختم شو. او تاسو ته خو ما لږ ساعت مخکې وایي چې عزت داسې چې سړی په قبر کې پروت دی او بیا هم د هغه خبره منلی کېږي، دا عزت دی. نو دې کې د اویس عجزي هم ده. بله غټه مسله د مور سره ښه کول انسان دې مرتبو ته رسوي. یعنې رسول صلی الله علیه وسلم ګوره دا نه دي ویلي چې اویس سره ومیلاو شي هغه مونځونه ډېر کړي. مونځونه خو به هغه لازم ډېر کړي، نیکعمله سړی دی چې الله له قسم ورکړي الله ورله کار کړي، دی به بې لمانځي، دی به صدقې نه ورکوي، دی به دعاګانې نه غواړي، دی به اذکار نه کوي، دی به زکات نه ورکوي، دی به روجې نه نیسي. نه، دا عبادت خو بې شکه چې ده به کول. خاص چې کوم دی یو عبادت له زور ورکړی و هغه دی و چې ده به د خپلې مور سره به ښه کول. مور پلار سره ښه کول د انسان له ډېره اوچته مرتبه ورکوي په دنیا کې او په آخرت کې. څومره چې ښه کولی شي د مور پلار سره کوئ، که ژوندي او که مړی، نو بیا دا نه چې موږ باندې دروازه بنده ده، الحمدلله دروازه بیا هم کوله او د هغوی سره د ښو کولو، د هغوی په نوم باندې نیک کارونه کول، د هغوی د خپلوانو سره، د هغوی د ملګرو سره ښه کول، هغوی دپاره دعاګانې غوښته، دا د مور پلار سره ښه کول دي. نو دا قصه د
عمر رضی الله عنه د چا سره د اویس سره، او که چېرته الله ماله موقع راکړه او جون و الله وغوښته نو د دې اویس رحمه الله سیرت به ته هم زه یو ورځ تفصیلي بیان کړم چې دی پیدا شوی کله و او څومره عمر و څه یې کړي څه یې نه و کړي. دا اوس هغه اوږدو خبرو مقام نه دی، او چې موږ ته پته مو ولګي چې څومره پکې موږ دروغ لګولي دي زمونږ ملکونو کې او علاقو کې چې د قصه بیانېږي نو ناشنا خبرې به واوري او ناشنا قصې به واوري چې د هغې د سره څه سند نشته. عمر رضی الله عنه هغه انسان دی چې د رسول صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې بلکل روان و. د هغه په خبره یې داسې یقین و چې تپوس یې مه کوه. اوس موږ نه تپوس وکړو ستا د رسول وسلم په خبره یقین نه موږ وایو، او د هغه وخته پورې سړی مسلمان کېدی نه شي چې په پیغمبر یقین نه وي، د هغه په خبره یقین نه وي. نو عمر رضی الله عنه به څنګه ایمان؟ یو روایت کې داسې راځي، امام حاکم راوړی، عبدالله بن عمر وایي د رسول صلی الله علیه وسلم خواله یو کس راغی او هغه څه لیکل راوړي و، پاڼې راوړی و. یو کس رسول وسلم ته خط لیکلی، پیغام یې لیکلی و، هغه یې راوړ. نو رسول صلی الله علیه وسلم خو لیکل او لوستل نشو کولی. نو هغه عبدالله ابن ارقم رضی الله عنه ته ووی اجب عني، دې پاڼه کې چې څه دي ته د دې جواب زما د طرف نه ورکړه. دا دلالت په څه کوي؟ پوهه دې ده خو دا خو دې نه غټه مسله د رسول صلی الله علیه وسلم اعتماد په ده باندې چې ته زما د طرف نه جواب ورکړه. نو هغه جواب ورکړو، بیا رسول صلی الله علیه وسلم په مخ کې ولوستو، رسول صلی الله علیه وسلم ته اصبت و احسنت، ښه صحیح جواب دې ولیکو، ښه خبرې دې ولیکلې، د هغه دپاره یې دعا مو غوښته. کله چې عمر رضی الله عنه کله هغه ته مشرتیا میلاو شوه نو د ده نه به بیا مشورې اخیستې. دا یقین دی په رسول صلی الله علیه وسلم باندې د هغه په کار باندې چې یو سړی رسول صلی الله علیه وسلم هغه ته دا وایي چې ته خط لیکه او زما د طرف نه ولیکه، نو خو دا سړی هوښیار سړی دی. نو بیا یې دې ځان سره مشاور کړی او تر دې چې په بیت المال باندې هم په یو وخت کې مشر کړی، او مشرتیا داسې خلکو له ورکول پکار دي چې هغه د الله نه یېرېږي، هغوی سره حکمت وي، هغوی سره پوهه. د عمر رضی الله عنه نصیحتونه خو ډېر دي چې مشهور دي، او هغې له به چې د یو ورځ ځان له مستقل نشست کېدو په دې عنوان د عمر رضی الله عنه نصیحتونه. خو یو نصیحت د هغه چې داسې معمولي علم هم کړی هغه ته م یاد دی، او هغه امام ابن ابي الدنیا دا روایت راوړی دی یا دا اثر وی. عمر رضی الله عنه به دا وي حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حساب وکړئ د خپلو ځانونو سره مخکې د دې نه چې الله در سره حساب وکړي. وزنوا انفسکم قبل ان توزنوا، او ځان وتلئ مخکې د دې نه چې تاسو وتللی شئ، د قیامت تله یادئ. فانه اخف علیکم في الحساب غدا ان تحاسبوا انفسکم اليوم. نو نن حساب کتاب کول د خپل ځان سره دا ډېر اسان دي په نسبت د دې چې سبا الله ته ودرېږه او الله سره حساب کوي. وتزینوا للعرض الاکبر، او هغه لویې ورځې ته ځان تیار کړئ چې الله ته مخامخ کېږي. او بیا به یې دا آیت وي یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیه. په هغه ورځ چې تاسو به الله ته مخامخ کېږي او هېڅ به پټ نه پاتې کېږي، هر څه به راښکاره شي. نو عمر رضی الله عنه به دا نصیحت وخت په وخت ملګرو ته کوو. دې نصیحت ته موږ ډېر زیات ضرورت لرو چې حساب وکړئ د خپل ځان سره مخکې ځینې چې الله در سره حساب وکړي، او ځان وتلئ مخکې ځینې چې الله دې وتلي. نن که ما ورته حساب کتاب وکړو که نه، نو فایده موږ ته دا ده چې موږ به خپله اصلاح وکړو، خپل کمی به د ځان نه لرې کړو. خو که الله ته دې خبره پرېښوده که نه، نو بیا ګوره دا موقع تا ته نه میلاویږي چې ته واپس راشي او د خپلې غلطۍ اصلاح وکړي. نن که موږ ځان وتلو نو موږ ته به پته ولګي چې موږ په څومره اوبو کې یو. خو که ته دا وایې چې قیامت په ورځ به الله ما وتلي او که څه کمی زیاتی وجو بیا به موقع راکړي، بیا موقع تا ته نه میلاویږي. نو دا د عمر رضی الله عنه هغه نصیحت دی چې د هغه په سیرت کې دا لازم بیانېږي.
او بیانی اکثر علماء لیکلی هم د ډېر علماء دغه په سیرت کې. یو ناشنا قصه چې د په خلافت کې واقع شوې ده او سړی ورته حیران شي. امام بیهقي په سننو کې دا راوړه په صحیح سند سره. عبدالرحمن ابن ابي لیلا وایي ډېره عجیبه قصه ده. وی زمونږ د قوم یو کس، یعنې هغه قوم انصارو کې وی انصارو کې یو کس ماسخوتن منزله ووتو ففقد او هغه ورک شو او د سردامي وکړو کور نه ووتو منزل روان او ورک شو. نو هغه د هغه ښځې په عمر رضی الله عنه پسې لاړه. هغه ورځو کې خلیفه او قصه یې ورته وکړه چې داسې زما خاوند وتی و منزله ورک شوی. نو هغه قوم مشران یې ولره وغوښتو د هغوی نه یې تپوس وکړو دا زنانه څه وایي؟ هغوی یو صحیح وایي د دې خاوند ماسخوتن منزله وتی دی او ففقد ورک شوی دی. و دې سره څه کول غواړي؟ یعنې خاوند ورک شو. نو عمر رضی الله عنه هغې ته امر وکړو ان تتربص 4 سنین چې دا به 4 کاله انتظار کوي. او دا هغه مسله ده چې بعض خلک یې تپوس کوي چې یو زنانه خاوند ورک شي نو څومره صبر به کوي؟ نو اکثر علما دا وایي 4 کاله صبر به کوي. دلیل هغوی د عمر رضی الله عنه دا فیصله ورکوي. او بعض علما دا وایي چې دا د عمر رضی الله عنه اجتهاد و، چې مشر و نو هغه د حالاتو ته وکتو اندازې ولګولې چې کیدای شي 4 کالو کې پته ولګي نو هغه 4 کاله ووایي. نو اوس هم قاضي ته خبره راجع ده، قاضي به حالاتو ته وګوري، کیدای شي 2 کاله، کیدای شي 4، کیدای شي دې نه زیات. او بعض خو پکې ډېرې کمزورې خبرې کوي، چا ویلي 80 کاله به انتظار کوي، چا 100 کاله یاد کړي، چا 40 کاله یاد کړي. دا ټول بې دلیله خبرې دي. دې کې راجح دا ښکاري والله اعلم، علم د الله سره دی چې دا خبره د قاضي اجتهاد ته واپس ده. هغه به حالاتو ته وګوري، کوم ځای کې ورک شوی دی، څنګه ورک شوی دی. بل دا چې د لټولو آلات د هرې زمانې بدل دي. او د عمر رضی الله عنه په زمانه کې چې لټونکی په ورک شوي کس پسې هغه جدا د هغې طریقه کار و. زموږ په زمانه کې چې سړی ورک شي هغه پسې لټونکی د هغې جدا طریقه کار. نو قاضي به حالاتو ته ګوري. اگر که د امت د ډېرو علماو فتوا دا دی چې 4 کاله به انتظار کوي. ها وایي 4 کاله به ته انتظار کوي. هغې 4 کاله انتظار وکړو. کله چې دا 4 کاله ختم شو هغه بیا راغله په عمر رضی الله عنه پسې. نو وی نه دی راغلی. بیا د قوم نه تپوس وکړو وایي دی خاوند راغلی که نه؟ نو بیا ورته امر وکړو وایي زه ځان له واده وکړه. چاته واده شي چې 4 کاله ورک شوی دی بس واده شي. په دې ځای کې به ته یو فایده ذکر کړم. هر ځای کې یو فایده همه ده. بعض خلک وایي نره ښځه او پښتنه ښځه هغه وي چې دا د خاوند په نوم باندې ټول ژوند تېر کړي. نو بیا دا نرتوب پښتو سړي له ورې بده ده چې د یو سړي ښځه مړه شي، دی به نر نه وي چې دی د مرګه پورې بیا د دې په نوم ناستي چې زما ښځه وه. دا ظلم دی، دا زیاتې دی. صحیح ده به خپله مرضۍ نه غواړي، هغه جدا مسله ده. لکه یو زنانه دا غواړي چې دا واده شي، کوم رب چې دا زنانه پیدا کړې د هغه ورې اجازت ورکوي. ته څوک یې چې ته به ګوتې وایي؟ او د هغې هم حق دی چې د ژوند نه مزې والي. د هغې هم حق دی چې د هغې بچي هغه هم غواړي چې څوک چې د هغې خیال ساتي. نو مونږ خو ته خبر نه یو زنانه غریبه کور کې دننه ناست یو مونږ بیټکونو کې ده کوو نره ښځه ده او پښتنه ښځه ده، نره ښځه ده او پښتنه ښځه. څه کوي؟ ټول عمر حقه د خاوند په نوم کېناسته. نو کیدای شي داسې ښځې به وي، داسې زنانه به وي چې هغه نه غواړي، او داسې هم کیدای شي چې یو زنانه به غواړي خو د معاشرې دا خبرې هغې له اجازت نه ورکوي. داسې کې دې زنانه 4 کاله انتظار وکړو. بیا ورته عمر رضی الله عنه واده وکړه، بس اجازت یې ته هغه واده شو. عجیبه دا وشوه چې دا څنګه واده شو؟ د خاوند واپس راغی، او چې څنګه راغی نو ثم جاء زوجها يخاصم في ذلك عمر. چې څنګه راغی په عمر رضی الله عنه پسې ورغی، مهریزې یې ورسره وکړه، باسي وکړو، څنګه ته زما ښځې له اجازت ورکړې؟ نو عمر رضی الله عنه ته یې ګوره خبره دا ده په تاسو کې به یو سړی ورک شي
او د هغه کور والا ته پته نشته چې دی ژوندی دی که دی مړ دی، نو بیا موږ لازم دا فیصله کوو. تا ته زنانه خو ناسته دی ټول عمر، اوس ته ورک شوې لاړې، څه پته دې نه لګي چې به کوم طرف تللی، مړې ژوندی، بس قاضي فیصله وکړي چې دی مړ دی. نو هغه ورته وایي ان لي عذرا یا امیر المؤمنین، زما عذر دی، داسې نه یم ورک شوی چې زه قصدن تللی یم او پټ شوی یم، نه قصدن خو نه یم پټ شوی، ما سره یو واقعه را پېښه شوې. هغه ورته وایي څه واقعه تا سره را پېښه شوې؟ وایي زه ماسوته منځله د کور نه ووتم، فثبتني الجن، پیریانو زه تښتولی وم. هغه صحیح سند والا قصه ده. فلبثت فيهم زمانا طويلا، بیا ډېر وخت زه هغوی سره قیدي وم. دې کې د کافرانو د پیریان، دې کې د مسلمانانو پیریانو، د دې کافرانو پیریانو جنګ راغی. فغزاهم جن مؤمنون او قال مسلمون، مسلمانان یا مؤمنان پیریانو هغوی جنګ راغی. فقاتلوه، دیو به سره ښه جنګ وکړو. فظهروا علیهم، الله مؤمنانو له بری ورکړو. نو بیا چې د دوی سره څوک قیدیانو یا څوک وو، هغه دغه مسلمانانو پیریانو قیدیان کړو ځان سره. جنګ کې خو داسې کېږي چې ته حمله وکړې هغوی قیدیان راولي، نو په هغه قیدیانو کې ذنب وکړه. وی بیا هغوی چې زما د حالاتو ته وکتو، زما د عباداتو ته وکتو، نو یې راته ووایي چې نراک رجلا مسلما، ته موږ ته مسلمان سړی ښکاري، او نه دي روا او نه دي مناسب چې داسې دینداره کس او مسلمان کس ته قیدي کړی شي. فخیروني بین المقام و بین القفول الى اهلي، نو ما ته وایي چې دوی اختیار دي، که موږ سره پاتې کېږي موږ سره پاتې کېږي، موږ ته څنګه وکړو، موږ سره داسې لکه ملګری، او که نه کور ته ځي کور ته ځي، څوک لیونی چې پیري افسر پاتې کېږي چې نه نه زما خو ستاسو د ماحول خوښ ته زه تاسو سره پاتې کېږم. هغه ورته نه نه وي زه کور ته ځم واپس. چې وي دغه دی راغلم، چې راغلم خبر شو چې زما ښځه واده شوې. نو عمر رضی الله عنه ورته ویل خوراک څښاک دې څه کوو؟ نو هغه وایي هر هغه شی چې د الله نوم پرې نه یاد کړی شوی. دا شیطانان دوی دغه شی خوري، ځکه شریعت موږ ته ویلي چې ډوډۍ خوري نو بسم الله وایه. او اسحاق ته څه ووایي؟ الجدف. الجدف علماو ډېر وضاحتونه کړي. یو وضاحت یې دا دی چې هر هغه لوښی چې په هغې کې اوبه پرتې او سر پکې دي، دغه به مونځ کې. نو بیا عمر رضی الله عنه ته اختیار ورکړو. اوس فیصله دا ده، دا مسله تاسو هم یاده کړئ. سیرت بیانولو سره سره انسان ته ډېرې فایدې ورسي، احکام، اخلاق، تقوا، تاریخ، هر څه سړي ته معلوم شي. نو عمر رضی الله بیا هغه ته وایي چې اوس تا ته اختیار دی، که دا ښځه هغه ته پرېږدې نو مهر به تاله واپس درکړي، او که ښځه غواړي ښځه به درله واپس درکړي. نو دا اوس فیصله شوه. یعنې که چېرته هم داسې واقعه را پېښه شوه چې یو سړی ورک شوی دی، اول خو موږ دا وایو چې بعض علما دا وایي، او دا تحقیقي قول دی چې قاضي به خپل اجتهاد وکړي څومره وخت پکار دی، او که نه په دې قول عمل کوي نو 4 کاله به انتظار کوي. 4 کاله پورې که سړی رانغی نو ښځه واده کولی شي. او که واده وکړو او زوړ خاوند راغی، چا ته اختیار دی؟ نوي ته. زوړ خاوند ته اختیار دی، که هغه وایي چې نه بس واده شوي دي، واده شوي دي، نو مهر به هغه ته واپس شي. او که نه هغه وایي چې زما دا ښځه پکار ده، نو بیا به ښځه هغه ته واپس کېږي. دا د عمر رضی الله عنه فیصله وه، او د جمهور العلماء، د امت اکثر علماء هم دغه قول دی. عمر رضی الله عنه په خپل پوه سړی و، خو دې فیصلو نه که تاسو ته یاد وي، هغه په دې سیرت کې موږ یو څو نشست په دې بیان کړي، هغه فتوې. خو دا ډېره عجیبه ده چې هغه دا خبره کړې او امام ترمذي دا حدیث راوړی دی. عمر رضی الله عنه یو پیر د بازار ووتو د مدینې، وی لا یبیع فی سوقنا الا من تفقه فی الدین. زمونږ بازار کې به هغه سړی بیې کوي چې هغه په دین باندې پوه وي. په دین باندې پوه دا مطلب نه دی چې غټ مفتي به وي، شیخ القرآن به بیې کوي،
هغه سړی چې هغه د بیې د احکامو نه خبري نو دې کې به فایده سي کمې زیاتې به نه کېږي دوکه به نه کېږي حرام به څوک نه خوري ظلم به نه کېږي داسې به شي بیا دا هله چې کله بازار کې هغه خلک کې هغوی سره علم وي خو ته به موږ به خپل بازارونه څنګه داسې کړو او ما ورته کینونه د علم په مجالسو کې ډېر معاملات زموږ د خلکو دا په تورو تیرو کې دي په دې مخه به کېږي خبره اوري دوی ته وایم چې دوی ډېر معاملات په تورو تیرو کې دوی ته خبر هم نه دي هېڅ نه دي خبر خو چې کله مسله جوړه شوه بیا به یې دې تپوس کوي نور ته دې نه دی خبره چې دا زه څه کوم او څه نه کوم نو د عمر رضی الله عنه خپله خو هغه الله ناشنا علم ورکړی او ما یې تذکره مخکې کړې خو د هغه دا یو کوشش و چې مؤمنان کم سے کم په هغه څه پوه شي چې هغه دوی ته روزانه واقع کېږي د موبایلو په ځای کې زما د درس په توجه واوري ډېره فایده به وشي ښه نو کوشش دا کوئ چې کوم څه چې تا ته راپېښېږي د هغې په باره کې خو څه زده کړه او چا ته چې ووایه علم جو د هغه دا مطلب شي چې علم یعنې داسې علم به زه کوم چې د عالم په شان به په منبر کښېنم نو دلته د دوه خبرې وکړم اول خو الله هر سړی منبر ته نه پرېږدي که ستا دا سوچ چې سبا له به زه هم ناست یم فتوې به لګو نه غلط فهمۍ کې پروت وي داسې زر سړی منبر ته نه خېږي دا الله چاڼ کړي چې داسې علم وله ورکوي چې هغه قرآن او حدیث باندې پوه دویمه ده لازم نه دی چې د علم خبره وشي نو د الف نه د یا پورې یا د علم غټه برخه به ته کې علم مطلب چې کله عام ویلی شي چې څه نه څه ځان په دین پوهېږي معنه دا کم عبادات چې ته روزانه کې ستا چې کوم معاملات روزمره دي د بچو په باره کې د ښځې په باره کې د مور پلار په باره کې د خپلوانو ملګرو په باره کې معاملات تعلقات چې د هغې په باره کې څه نه څه موږ ته صحیح هغه یاد دي عمر رضی الله عنه په دې ډېر مشهور و چې هغه به د خپل رعیت ډېر خیال ساتو رعیت یعنې د باچا نه چې ماتحت کوم خلک ته په عربۍ کې رعیت وایي او واضح دی چې یو سړی د الله نه دومره یېرېږي دی او خپلو کشرانو خیال نه ساتي یعنې داسې ناشنا قصې د هغه په سیرت کې دي که نه که ما راته بیان کړی حیران به شي چې دا سړی څومره یېرېدو د الله نه او مشرتیا داسې خلکو سره مزه کوي او دې خلکو سره چې مشرتیایي نو خون پورې کوي دا مشرتیا هم درنه ښکاري او دا سړی هم درنه ښکاري که داسې یو قصه دوه ډېرې به نه بیانو بیا به خبره ډېره اوږده شي امام احمد په صحیح سند سره دا روایت راوړی دی زید ابن اسلم د خپل پلار اسلم نه دا قصه بیانوي وایي موږ یو ورځ د عمر رضی الله عنه سره بهر ته ووتو یو علاقې ته مدینه کې چې هغې ته حرة واقم ویله کېږي د مدینه کې دا حره ځمکه په عربۍ کې هغه ځمکې ته وایي دا تور کاڼي چې وي ستاسو خیال یې د مدینې چې لږ د آبادیانو نه سړی وځي دا کاړجنه ځمکه ډېره ده هلته تور کاڼي ټول نو هغې ته موږ راووتو حتی اذا كنا بالصرار صرار ته موږ راورسېدو صرار دا یو پخوانی کوی و د مدینې نه چې به لږ راووتې دغه ځای کې و تقریبا 3 میله فاصله وه نو دوی دې کوی ته راورسېدو او دا چې ورسره خوا کې ګرځي د عام سړی نه دی د امیر المؤمنین دی عمر بن الخطاب رضی الله عنه نو یې چا اور لګولی وی عمر ما ته وی چې یا اسلم ای اسلمه زه دلته ما څه کسان لیدلي دي قصر بهم اللیل والبرد هغوی شپې او جمي دلته ایثار کړي دي یعنې سفر نشي کولی څه د لاسه د جمي د شپې د لاسه دلته پراته دي زه چې ځو د هغوی خواله چې هغوی خو تپوس وکړو که نه چې هغه څنګه دي څنګه نه دي دا د کشرانو خیال ساتل دي وایي موږ ښه تیز تیز روان حتی دنونا منهم تر دې چې موږ هغه خیمې ته نږدې شو چې کله موږ ورننوتو یا خیمې ته ورسېدو نو هلته یو زنانه ناسته وه د هغې سره ماشومانان بچي وقدر منصوبة على نار او یو پتیله د یو لوښی دی چې هغه په دې اور باندې له پاسه پروت دی
وصبيانها يتضاغون او دا بچی د دې جاړي. مور ناسته ده پتیله په اور پرته ده، ماشومان جاړي او خواله یې څوک ورغی؟ امیر المؤمنین. او چې سړي باندې داسې سخت دی او د الله په توفیق سره داسې کستې خواله دری شي چې صرف د لرې نه ویني چې امیر المؤمنین روان دی عمر رضی الله عنه. الغرض عمر ورته وایي السلام علیکم یا اصحاب الضوء، سلام دی په تاسو ای رڼا والو. ګوره داسې ورته ونه یا اصحاب النار چې ای اور والو، ځکه چې اور ټکه اکثر جهنم دپاره استعمالي. نو دوی ته یې ووایي سلام دی په تاسو باندې ای رڼا والو. هغو ته وعلیکم السلام وایي، هغه زنانه بیا ورته امیر المؤمنین وایي نږدې شو اجازت دی؟ هغې وله جواب ورکوي که د خیر اراده دی جو را نږدې شو، که د خیر نه جو بیا اجازت نه درکو. پرون ما تاسو ته د مؤمن بنده خویونه چې بیانول که نه، یو ما تاسو ته په دې ذهن کې ومي که نه وخت پکې ډېر تېر شو که چې مؤمن هغه حقیقي مؤمن دی چې د هغه نه څوک نه هېرېږي د خپل مال په باره کې او د خپل ځان په باره کې. ښه ورنږدې شو، ما بالکم ستاسو څه قصه ده؟ اخذ ورته قصر بنا اللیل والبرد، جمع دی او شپه ده او حالات دغه دي. نو موږ مخکې سفر نشو کولی، بس دلته پراته یو. نو فما بال هؤلاء الصبیه یتضاغون، نو دا ماشومانان ولې جاړي؟ لوږې دراسې جاړي. نو دې لوښي کې څه ایښودي دي؟ یاسې اسکتهم به حتی یناموا، دوی ته ګوري تمه یې چې زه پخې کېږي وده به شي. والله بیننا وبین عمر، او د الله په مخ کې به زما او د عمر په منځ کې وي الله د قیامت پر ورځ تپوس کوو. دې ته دا پته نه شي چې دا چې سره ناست دا عمر دی، خفه وه او غوسه وه. عمر سره خو به قیامت په ورځ وګورو د الله په مخ کې. نو هغې ورته ووایي رحمک الله، الله دې په تا رحم وکړي. وما یدري عمر بکم، عمر ستا نه څه خبر دی چې د عمر سره دومره سختي کوي چې قیامت په ورځ به دې تپوس کوو؟ نو عمر تا نه څه خبره ده؟ نو هغې ورته وایي یتولى امرنا ثم یغفل عنا، نو چې مشر شوی دی نو ځان ولې نه خبروي؟ مشر دی چې مشر دی بیا خو چې ځان یې خبر کړی. هغه د اسلم ته ووایي دا کوم بل ملګری چې ورسره و، وایي ما ته وایي زه چې ځو، وایي موږ روان شو، راته وایي چې زر زر راځئ. زر زر روان حتی اتینا دار الدقیق، موږ ورغلو یو ځای ته، ګودام غونته کې ورته ووایي کې به دا غنم اوړه ډوډۍ دا شینه مینه دا به جمع کېدو، بیا به محتاجو خلکو ته ورکړه کېدو. نو اوړه یې راواغستو، غوړي ورسره راواغستو، خوراک یې راواغستو. بیا اسلم ته ویې دا راته په شا که ده بوجئ. نو ما ورته وایي چې انا احمله عنک، زه به یې په شا کړم، تاسو امیر المؤمنین مناسب نه یي تاسو سره. وایي انت تحمل عني وزري یوم ښځې څه ووایي چې ما او د عمر په منځ کې الله دی، نو ته به قیامت په ورځ بیا دا بوج زمانه اوچت کړي. ام لک، بې موره شي، دا د عرب هیري دي، بې موره شي. وایي بس ما هغه بوج یې راواغستی، امیر المؤمنین ته مې په شا کړي. ستاسې تاسو دا منظر ذهن کې جوړ کړئ چې د عمر په شان سړی او هغه بوج یې را په شا کړی را روان دی. بار بار درته نشم وویلی، خو په خپله یاد ساتئ چې الله چاله عزت ورکړي که نه، په دې سړي کې ډېر د کمال صفات پراته وي. او دا الله غوره کړي، لکه څنګه چې عبدالله بن مسعود ووایي الله د مخلوق او د انسانانو د زړونو ته وکتو، نو د رسول وسلم د ملګرو د زړونو په شان پاک زړونه یې پکې نور ونه موند. نو ځکه یې دله پیغمبر د ملګرتیا دپاره چاڼ کړو. بیا ښه وایي ما ورته دغه په شا کړه بوجي. وایي چې کله موږ ورسېدو
خیمې سره دا سامان ټول راکوز کړو او وړې راواغستو او دې زنانه ته یې وایي دې خانک ته دا وړه راوله او زه به یې د لاګۍ کړم او هغه لوښي ته خوراک ور واچو هغه پخلی کېدو هغې ته لاندې لرګی اېښود وجعل ینفخ تحت القدر دلته یې دې سره وړو کې هم کار کو هلته به یې د اور له پکې پوکی هم ورکو الله اکبر اسلم وایي ودخان النار يتخلل لحيته او ما په خپلو سترګو ولیدو چې دا لوګی د امیر المؤمنین په ګیره کې توراتو یعنې عجیبه بندگان الله پیدا کړي ده بس څومره د الله سره محبت وي دومره غټ سړی هغه په خپله اور له پوکې ورکوي او لوګی د هغه په هغه ګیره کې چې دی وزي راوځي او د بعضو دې تکبر ته چې وګورې او دې نخرو ته چې وګورې د روپۍ سړی به نه وي دینداري به پکې نه وي علم به نه وي تقوا به نه وي او ځکه خو دا نخرې کوي نو وی کله چې دا هر څه تیار شو د یو لوښی راوغوښتو هغې کې ورته دا خوراک او دا ډوډۍ هر څه ور واچول او دې زنانه ته یې وي دې ماشومانانو له خوراک ورکوه او زه به یې درته سړوم کې چې ګرم دی نو زه به یې درته سړوم او ته یې دې ماشومانانو له ورکوه فلم یزل حتی شبعو لګیا او لګیا او امیرالمؤمنین تر دې چې ټول ماړه شو وترك عندها فضل ذلك او د هغې نه زیاته کوم چې هغوی وخوړو د هغې نه زیات یې ورته پرېښود وی بیا پاڅېده او زه هم پاڅېدم نو چې کله راوتو او تعجب خبره دا ده چې ګوره دې ټول هر ځای کې ګوره د خپل تعارف نه دی کړی زموږ په شان نه و چې موږ چا سره روپۍ ښه کوو اول سره خپل تعارف وکړو بیا تصویر وباسو بیا ویډیو جوړوو بیا درخواستونه جي دواګانو کې مې یاد ساتئ او جي دا او جي دا او بیا به روزانه د هغه خواله ورځو را ورځو بیا به یې تنګو را تنګو یو وخت کې چې ما تا سره منډه والې وه ما چې تا سره ښه کړي د تعارف نه دی کړی خو یو دی د الله بنده عمر بل د الله بنده اسلم او بس کار روان وی چې کله راوتو دې زنانه ورته ووایي جزاک الله خیرا الله دې تعالی اوچتې بدلې درکړي كنت اولى بهذا الامر من امیر المؤمنین یاره د دې مشرتیا لایق ته د عمر نه زیات د دې ځي لایق دی وایي هغه هسې مشر شوی دی مشرتیا تا پورې مزه کوي او داسې کس سره مزه کوي هغه ورته وایي صحیح ده هره خبره چې کې د خیر خبره کوه او بیا چې ته د امیر المؤمنین خواله ورشه ملاقات به ورسره وکړي او کیدای شي تاله څه مقرر هم کړي نو بیا د هغه خواله ورشه بیا ورته هم دا ونه وایي چې زه امیر المؤمنین وی بیا موږ یو طرف ته شو ما ورته وایي چې ځو وی چې نه لږ صبر سزي پورې چې لاړو هلته بیا وی کله به کېناستو کله به پاڅېدو کېناستو پاڅېدو وی ما ورته وایي چې امیر المؤمنین ځو نه وی چې دا ماشومانان ما له دوی تپوس نه وکړی دوی ژړا کوله دوی له خوب یې نه کېدو زه د هغه وخته پورې نشم تللی چې څو پورې دوی وده شوي نه او دوی خوراک نه کړی چې زه مطمئن شم چې او کوم کار دپاره چې زه راغلی وم هغه وشو بیا یو دغه تېر شوی دی یو شاعر حافظ ابراهیم رحمه الله هغه ډېر ناشنا شعرونه دي قصې متعلق ویلي او تاسو ته بیان کوم ډېر خوندور دي د انسان ایمان ورسره ډېرېږي هغه وایي ومن رآه امام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وفوه غاب فيها او هغه کس چې سر یې راټیټ کړی دی او په ځمکه کله چې سړی زنا شي که نه اور ته پوکې ورکوي نو دا سر راکته کوي که نه راکته کوي وی سر یې راټیټ کړی دی او پوکې ورکوي یو لوګی د اور د هغه په ګیره کې چورلي را چورلي رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رأيها وی که امیر المؤمنین دی په دې حال لیدلی وی که نه په تا بګونه یې زیږ شوی وی چې دا څومره ګټ سړی سر یې راټیټ کړی دی او د هغه دا غټه ګیره او د هغه دا ښایسته مخ او د هغه دا پټکې
او هغه لګیا دی پخلی کوي او لوګی د هغه په پټکي کې چورلې را چورلې د هغه په ګیره کې یستقبل النار دا ډېره ناشنا خبره کړې ده وی یستقبل النار خوف النار فی غده والعین من خشیة سالت معاقیها وی پروت دی امیر المؤمنین پوکې ورکوي اور نه ځکه چې یریږي د آخرت د اور نه په دغه ورځ چې امیر المؤمنین لګیا دی او اور له پوکې ورکوي نو دا ولي یریږي د آخرت د اور نه امیر المؤمنین ما تاسو ته چې دا ډېرې قصې مشهورې دي په دې باب کې چې هغه به د رعیت څنګه خیال ساتو د کشرانو امام مسلم یو روایت راوړی د ابو عثمان النهدي نه هغه وی موږ په آذربایجان کې وو آذربایجان دا اوس هم مشهور ملک دی عراق نه شاته دغه طرفونو د فارس او دغه طرفونو ته راځي ایران خواوشا کې کوم ملکونه به کې یو دا دی آذربایجان نو ابو عثمان وی موږ په آذربایجان کې وو او عمر رضی الله عنه موږ ته خط ولیکو آذربایجان کې وو موږ ته خط ولیکو وی په خط کې لیکلي چې یا عتبة ابن فرقد ای عتبه ای د فرقد زویه دا مشهور صحابي و او دا عمر رضی الله عنه مشهور کړی نو ده ته دا خط ولیکو څه ناشنا خط یې ورته لیکلی ډېر لنډ خو که وضاحت یې ورله شروع کړو نو ډېرې اوږدې خبرې دي او عمل په ډېر ګران دی مګر دی چې الله یې چاته آسان کړي ورته یې وی عتبه انه لیس من کدک ولا من کد ابیک ولا من کد امک یو خبره یې ده که عتبه دا ګورې نه تا ګټلی دی او نه ستا پلار ګټلی دی او نه ستا مور ګټلی دی دا مال ستا نه دی ګورې فاشبع المسلمین فی رحالهم مما تشبع منه فی رحلک مسلمانان به مړی په هغه څه باندې په څه چې ته ځان مړی په کور کې خبر نشم ګورئ چې د مسلمانانو د خوراک نه تا ښه خوراک کړی او تا ځان موړ کړی او هغوی د دې سې پرېښودي دغه شان یو روایت کې راځي امام بخاري راوړی دی دا د اسلم روایت ته دا اوس چې موږ دا قصه ذکر کړ هغه وی عمر بن الخطاب رضی الله عنه سره یو غلام آزاد کړی و د هغه نوم و هنیه امام بخاري دا روایت راوړی خدی دا غلام چې دی دا هنیه وروسته خو آزاد کړی و دی هغه مشر یې کو په هغه ځي باندې چې هلته دا واښه ماښه فصل مسل و شپول یې دې تاو کړی یعنې دلته څاروي راوستی کېږي او خلک به خپل څاروي هغه سره خصوصا چې د چا وس نه رسي یا د صدقې څاروي یا داسې نور نو دی پې مشر کړی و چې ته به خیال ساتي نو ده ته یو ورځ وی یا هونی د ده نوم یا هونی دی او یا چې دی نو هونی دی وی هونی یو خبره یاده که مسلمانان به نه تنګی ګورئ نه به مسلمانانو سره ظلم کې واتقي دعوة المظلوم او د مظلوم د خیرونه به ځان ساتي ځکه چې الله یې قبلی وادخل رب الصریمه ورب الغنیمه او دا چې راشي که نیسي وړوکې غوندې کنډک ورسره یو څو ګډې ویزي نو دوی پرېږده خاص چې دوی ولې یاد کړو ځکه چې اوس یو سړی راغی یو څو ګډې ویزې دي غریب دی او سړی ورته توجه ډېر نه ورکړي مړه غریب سړی دی که نن سبا عام دا رواج دی کله د حالاتو نه اندازه ولګي چې سړی غریب دی بیا ورته توجه ډېره نه ورکړي نو چې کله داسې څوک راشي یو څو ګډې ویزې راوستي هلته پرېږدی وإیایا ونعم ابن عوف ونعم ابن عفان داسې نه چې زه درشم او ته زما لحاظ د دغه غریبانانو د مسلمانانو د لحاظ نه زیات وکړي او داسې نه چې د عبدالرحمن بن عوف څاروي راوستی شي هغه ډېر مالدار او بنده یې په دې یاد کړو سم څاروي و سم مالو داسې نه چې هغه ور مخکې کې او یا د عثمان بن عفان مال راشي
دلته اوس دا مطلب نه دی چې د عثمان بن عفان مال مه پرېږده یا د عبدالرحمن بن عوف، نه نه دا نه دي ویلي ورته. وایي داسې نه چې هغوی له ترجیح ورکړي په دې نورو ځکه چې دغه مالداره دي. دا قصه چېرته ونه کړي او بیا ورته ډېره عجیبه خبره وکړه. وی فانهما ان تهلک ماشیتهما، که چېرته ته هغوی پرې نه دي، عبدالرحمن بن عوف پرې نه دی او عثمان بن عفان او د هغوی دا څاروي مړه شي، د لوږې د لاسه څه شو؟ مړه شو. یرجعان الى نخل وزرع، نو فصلونه یې دي، باغونه یې دي، میوې دي، هلته به ورشي. سلوي نقصان ته نه رسي. ولې؟ ځکه چې مالداره دي. وان رب الصريم ورب الغنيم ان خشيتهما، او که چېرته دغه وړوکی کنډک چې ورسره دی د ده د یو څو ګړي بيزې مړي شي، بیا به راځي زما خواله او تپوس به کوي، نو څه جواب به ورکوو؟ ځکه چې د هغه سره خو بله چې دغه ګړي بيزې ختمې شوې دی به لازم د امیرالمؤمنین خواله ورځي، هلته به فریاد کوي چې زما سره خو دغه یو څو ګړي بيزې هغه هم لاړه ختم شي، او نور خو مالدار دي، که دغه ځي کې نقصان شو بل ځي کې به یو لار کوله وکړي. نو د دین هم دا واضحه ده چې امیرالمؤمنین د خپلو کشرانو خیال به ساتو. او اخره کې یو قصه ذکر کوم، دا ډېره عجیبه ده. امام ابن ابي الدنيا رحمه الله راوړې ده په خپل کتاب التهجد وقیام اللیل کې په صحیح سند سره الحمدلله. اسلم وایي دا اسلم زه ما دوه درې پیرې یاد کړو، دا هم ګوره د عمر بن خطاب غلام و، هغه آزاد کړی و، د هغه خادم سره ګرځېدو راګرځېدو. هغه وایي کله چې به یو ځای کې شپه راغله او زه به د عمر رضان سره وده شوم، نو په دې منځ کې به دی راپاڅېدو، په دې منځ کې به دی راپاڅېدو او موږ سره یو بل کس ومو، وایي چې د هغه نوم و یرفع، درې کسان دی به راپاڅېد ساعت من اللیل یصلی، یو څه دپاره به راپاڅېدو لږ لمونځ به یې وکړو د شپې، او چې کله به هم راپاڅېدو د عیادتو دا آیت به یې وي وامر اهلک بالصلاة واصطبر علیها، الله وایي خپل خپلوانو ته د مانځه وایه او په دې صبر کوه. نو وایي دغه شان یو ورځ شپه راغله زمونږه او زه وم او دغه بل کس دی امیرالمؤمنین دی، موږ ویده شو. قام فصله، نو یې پاڅېدو مونځ یې وکړو. بیا چې کله د دې مانځه نه یې مخ را وګرځوو، وی موږ ته وی چې قوما فصلیا، موږ دواړو ته یې اواز وکړو چې پاسې تاسو لمونځ وکړئ د شپې. فوالله ما استطيع ان اصلي، زما دې په الله قسم زه خو لمونځ نشم کولی، وما استطيع ان ارقد، او نه وده کېدی شم، لمونځ کولی شم نه وده کېدی شم. واني لافتتح السوره، او زه په مانځه کې سورت شروع کوم، تلاوت شروع کوم، فما ادري في اولها انا او في اخرها، نو دا پته راته نه لګي چې د سورت په اول سر کې لګي او که په آخر سر کې لګي. موږ وایو ډېر تعجب وکړو، ولم یا امیر المؤمنین، ولې څه چل دی خیر خو دی؟ وی ابو عبیده ما لېږلی دی جهاد له، او هغه راته هغه خط را لېږلی او خبرې را کړی چې مقابله ده او سخته ده، او مسلمانان د ډېرو سختو حالاتو سره ورغلي، به دغه خبر چې مې اورېدلی دی نه وده کېدی شم او نه لمونځ کولی شم. چې مونږ شروع کوم چې دغه ابو عبیده راته مخې مخې ته کېږي، دا مسلمانان راته مخې مخې ته کېږي چې اوس به څنګه وي، دشمن به ورسره څه چل کړی، ګیر شوي به وي، راوتي به وي، خوراک به وي که نه به وي، موسم به څنګه وي. بیا چې کټ کې پرېوځم چې سترګې بندوم وي، دوی راته مخې مخې ته کېږي، چې دغې د لاسه نه لمونځ کولی شم او نه وده کېدی شم. نو ځکه تاسو مې راپاسوئ چې تاسو پاسې او تاسو د خپل لمونځ وکړئ. دا دلیل دی چې عمر رضی الله عنه څه په خپلو کشرانو او رعیت باندې خفه کېدو او د هغوی غم ورسره، او دا د مشر ذمهواري ده په هره زمانه کې چې حاکمي او باچایي او خلیفه دا د هغه ذمهواري ده چې دی به د خپلو کشرانو تپوس کوي، دی به د کشرانو حالات معلوموي، او که داسې نه کوي نو الله رب العزت به ترې تپوس کوي، الله ته به مخامخ کېږي. لکه څنګه چې عمر رضی الله عنه اسلم ته ووایي، وایي ته به په قیامت کې زما نه بیا د بوج اوچت کړي،
مشرتیا ته خو هر سړی خوشحالېږي. کله ته چاته وایي چې په کرسۍ به کښېنې، خو سوچ یې دې ته نه چې د کرسۍ باندې ناسته لوی زور غواړي. هغه دیني مشرتیا ده او که هغه دنیوي مشرتیا ده، هر څه به الله تپوس کوي. هر څه چې تاله الله درکوي که نه، د دې به الله تا سره حساب کتاب کوي. ځکه دینداره خلک د مشرتیا د اخیستو ډېر کوشش به یې نه کوو او نه یې کوي، ځکه چې لویه ذمهواري ده. موږ والله کله ناکله سوچ وکړو چې الله رانه د دې بچو تپوس وکړي، د ښځې تپوس وکړي، د مور پلار تپوس وکړي، الله له به څه جواب ورکوو؟ نو چې بیا تپوس تا نه د امت کېږي، تپوس تا نه د یو قوم کېږي، د یو ملک د نه کېږي، د یو علاقې د نه کېږي، لوی تپوس دی. انشاءالله باقي چې د عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک کیسې دي هغه به پر روانو درسونو کې بیانو. الله رب العزت دې من او څوک چې دا بیان اوري او څوک یې چیني، الله دې موږ ټول د امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه سره په جنت الفردوس کې یو ځای کړي، او الله رب العزت دې موږ د هغه په نقش قدم روان کړي، او الله رب العزت دې زموږ په زړونو کې د صحابه کرامو سره محبت او د هغوی تعظیم ښه ډېر کړي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.